له دفاع وزارت څخه داسې خبر چې د ټولو افغانانو زړونه یې وګټل دا چې دفاع وزارت کوم اعلان کړی دی ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته ملي دفاع وزارت ویلي چې 50 عرادي چایندر ټانګونه چې څو کلونو کې تخریب شوي وو بیرته ترمیم او فعاله شول د یاد وزارت مسؤلینو تخنیکي او مسلکي انجینرانو هڅې ستایلي او له دوی څخه یې غوښتي چې د بیت المال په ساتنه کې خپله پاملرنه نوره هم زیاته کړي بلخوا فرانسوي سیلانیانو د پروان ولایت د توپدرې له استوپي چې د دغه ولایت یو له تاریخي ځایونو شمیرل کیږي لیدنه کړې ده د پروان د ولي بیان حکمت الله شمیم وایي چې دغو ګرځندویانو د دغې لرغونې ودانۍ د مخنیوي او اهمیت په هکله معلومات حاصل کړي او دغه ودانۍ یې د فرانسې د خلکو لپاره اهمیت لرونکې ګڼلې ده د توپدرې استوپه د کوشانیانو دورې له تاریخي ودانیو څخه ده چې کابو 1850 کاله لرغونیتوب لري